سلامونه او نیکی هیله ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته نن به موږ تاسو ته د سټرابري شیک کوم چې په مکډونالډ کې خرڅیږي دا غي ترکیب درښکارا کو ویډیو د سره وګورئ او د خپل ملګرو سره شریک کړئ نو راځي چې ترکیب شروع کړو د ټولو نه اول به د دې لپاره زمونږ په کار وی 1500 ګرامه سټرابري یعنی د زمکي توتان کوم چې د اول نه تاسو په فریزر کې واوره کړی وي 2 پیالې شوده یعنی پي 2 غټ قاشوغي چینی یعنی بورا یا د خپل ذایقې مطابق 2 د آیس کریم قاشوغي یا 3 غټ قاشوغي د ونیلا آیس کریم دا به جوسر ته ورواچو او خبې د یو بل سره تاو کو چې خه حل شي کو تاسو غواړئ چې د سټرابري شیک هم ډیر ټینګ رانه شي نو کولای شئ چې نیمه پیاله شوده یعنی پي ورته نور هم ورواچوئ سټرابري یعنی د زمکي توتان کو واوره نوي نو تاسو دا شیک به بیا د غمره ټینګ ناراضي نو احتیاط وکړئ چې کله هم جوړوي نو سټرابري یعنی د زمکي د توتان با د اول نه په فریزر یعنی یخچال کې کېږدئ چې واوره شي کو تاسو زمنګ دا ویډیو خوښ شوی وي نو زمنګ د چینل سبسکرایب ول در نه هیر نشي د دې سره تاسو نه اجازه غواړو د الله پامان